د نن ورځې دوه ډیر بد خبرونه دا چې څه دي ویډیو کې را سره وګورئ. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. لومړی خبر: هرات اسلام کلا بندر کې اور لګېدنې تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر زیان اړولی. د لومړنیو راپورونو له مخې د هرات په اسلام کلا بندر کې د رامنځته شوي اور لګېدنې له امله سوداګرو ته 500 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضي زاده ویلي چې په دې اور لګېدنې کې افغان سوداګر سخت زیانمن شوي دي او لومړني راپورونه ښایي چې د دغې پیښې تر 50 میلیونه ډالر ډیر زیات زیان اړولی وي. په ورته وخت کې د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی وایي چې د اور لګېدنې له امله تر دې مهاله 7 تنه د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. د هغه په خبره د ټپیانو له ډلې د 1 تن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. اور لګېدنه اوس هم لا دوام لري او د هرات والي سید وحید قتالي ویلي چې د اور وژنې لپاره یې له ایران څخه مرسته غوښتې ده. دوهم خبر: د کندهار کابل پر لویه لاره د موټر چلوونکو اعتصاب لا هم ادامه لري. د راپورونو له مخې سلګونه بار وړونکي موټر د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې درېدلي دي او له څو ورځو راهیسې یې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ هم لاره بنده کړې ده. د معلوماتو له مخې افغان حکومت تر دې دمه د دغو کسانو غږ نه دی اورېدلی او نه هم د دوی د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. موټر چلوونکي وایي چې پر لویو لارو له پرتو پوستو ترانسپورټي ادارو او مفسدو امنیتي چارواکو تر پوزې راغلي او دوی ګټې دومره نه کوي چې څومره بیرته حکومت او پوستي ورڅخه اخلي. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه خبرونه به مو تر پایه لیدلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.